السلام علیکم محترم ورونو تاسو به حتما زموږ د چهرې سره آشنا یاستئ د دې نه مخکې موږ تاسو ته داسې ویډیوګانې مخ کولې چې هغې سره به تاسو همیش غم کېدلې البته د دې نه بعد به زه تاسو ته داسې ویډیوګانې انشاءالله ډکوم چې هغې په کتو سره به ستاسو په مخ کې مسکا راځي نو دې لپاره ورور راځئ موږ سره اوسئ او ولې موږ داسې ویډیوګانو تاسو سره شریکوو د دې کې یو حکمت دی انشاءالله چې هغې نه بعد به تاسو ټول سره خبر شئ لکه څنګه مې چې تاسو سره په واده وکړه چې موږ به داسې یو څو پوښتنې کوو راځئ موږ سره اوسئ اول پوښتنه رحمت ورور نه کوو موږ سره تیار ولاړ دی السلام علیکم ورور جوړ په خیر صحت دی ښه دی ښه رحمت ورور تاسو څخه یو زه درې پوښتنې درنه کوم اوله پوښتنه مې دا ده که چېرته د درې ملکونو یا درې هیوادونو چې هغه کې پاکستان دی هندوستان دی ایران دی د درې هیوادونو پیغلې البته تا ته افر وکړي یا تا ته وړاندیز چې موږ سره واده وکړو په دې درې هیوادونو کې به ته د کوم یو هیواد پیغله انتخاب پاکستان دی هندوستان دی او ایران دی ښه زه به تقوا انتخاب کوم چې هر یو خور کې تقوا به هغه سره به واده وکړم نو تقوا مهمه ده که ښایست مهم دی ما ته تقوا مهمه ده تقوا مهمه ده بلکل اسلامي تقوا مهمه ده ما ته ملک مهم نه دی ما ته تقوا مهمه ده نه ما ته مشخص کړئ په دې درې هیوادونو کې هندوستان پاکستان ایران دی کې تقوا که چېرته ملک به انتخابوي بیا به سنګل پاتې شم ښه دی سنګل پاتې شي ملک به انتخاب نه کوم اوس هم سنګل یې نور نه به هم نه خبروه صحیح نه سنګل نه یم زه ملک انتخاب ته خوا به هم کړم ما خبره یم سنګل پاتې موږ لیدونکو ته ما ویلې چې موږ ملک انتخابو درې ملک دی په دې کې خیر تاسې عموما تقوا په هر ملک سړی څنګه پاتې کېدی شي که نه زه به یو هم انتخاب نه کوم تنها پاتې کېږم دا خو امکان نه لري شریعت کې هم ناروا ده شریعت ته ځي بیا تقوا تقوا خو صحیح ده شرعي بحث کې تقوا دلته فعلا زه لیدونکو ته نه که ملک انتخابوي زه سنګل پاتې کېږم نه زه لیدونکو ته وایم چې درې ملک دي لیدونکو سره ما واده کړی په دې درې ملکه کې خو تقوا خو به طبعا یو کیي لکه ته عموما که هر هیواد ته وګورې په هغه هیواد کې کوم هیواد کې زیات تقواداره خلک اوسېږي بیا به زما انډیا انتخاب کوم چې کولی شم هلته دعوت وکړم او په انډیا کې خو مسلمانان هم شته خو انډیا به انتخاب کوم البته مسلمانه به انډیا به انتخاب کوم بیا ملکونه کې وي د انډیا د خود انتخاب لري انډیا کې البته لږ زره غنم رنګي همداسې ده نه سمه ده مننه ورور خیر اوسې مننه ګیر کړم نه نور نه پوښتنې کوم السلام علیکم ورور جوړ په خیر صحت ښه دی ورور زه غواړم یو پوښتنه درنه وکړم اجازه ده موږ درې هیوادونه درته تاسو ته د هغې نوم اخلو چې یو پاکستان دی هندوستان دی او ایران دی که چېرته دغه درې هیوادونو پیغلې تا ته وړاندیز وکړي د واده د درې هیوادونو کې به کوم یو هیواد پیغله ته انتخاب کړي د واده لپاره دا اول زما لپاره جالبه ده جالبه په دې ده چې زه خو واده لرم بیا که چېرته انتخاب د خپل مملکت ماته بهتره دی غوره په دې دی نه ما درته افغانستان نه دی یاد کړی پاکستان دی هندوستان دی ایران دی هندوستان پاکستان ایران او بل ورور وبخښئ د خصوصا نارینه چې څومره ودونه ولري خو بیا موږ تاسو خپل کیږي البته زړه خو دې کېږي اورېندار به یې ګوري خیر دی هغې ته څه نه وایو خبره دې سمه ده خو بیا پاکستان بهتره دی پاکستان په دې بهتره ځکه پاکستان کې هم زندګي ډېره تېره کړې ده د خلکو سره دغه لرو کلچر سره بلد دي که نه د خلکو د هغه سره رسم رواج سره ته پاکستان په دې انتخابی چې د هغې خلکو دغه رسم رواج سره لکه یو اشنایي لرو ښه ډېر ښه رازو دې ورور ته غلی دی فکر کوم مجرده دی سلام علیکم وعلیکم السلام ته به پکې کوم انتخاب کوې ورور دا درې هیواد یاره ورور زما په فکر زه یم پاکستان ښه دی پاکستان کې د سوات ښه دی د سوات دا ورور پاکستان او پاکستان کې بیا د سوات فکر کوم ځکه برازي دی ځکه چې سوات کې د وخت تېر کړی سوات کې مې وخت نه دی تېر کړی خو چکر ته ډېر تللی اوس هم په دې اختر کې تللی وم زابل پورې راغلم دا یو عامه خبر دی سوات ښایست زیات لري حقیقت سوات خو د پاکستان سویزرلینډ دی ښه بیا صحیح دی ښه انتخاب دی ورور مننه خیر اوسې زه د ایران پیغله انتخابوم ولې چې دا پیغله هم ښه پیغلې سپینې دي او دغه د نور د هیواد یې هم ښه طاقتور دی او امریکا سره نور هیوادو سره داسې دغه د چنې وایي د ایران پیغله انتخابی دی لپاره چې هیواد هم طاقتور دی او پیغلې هم ښه پیغلې دي روزګار هم ښه دی او حکومت هم ښه حکومت دی کاروبار هر څه پکې بس خدای دې په نصیب کړه ارمان دې خدای پوره کړم ډېره مننه دا خو مشکله مشکله څنګه ده پاکستان هندوستان ایران د درې هیوادو پیغلې او درې واړه تا ته وړاندیز کوي چې موږ سره واده وکړه ته به کومه انتخاب یې والا امکانات خو بیخي نه لري دا خو څنګه که چېرته امکان ولري پیدا شي زه خو خپله څه ووایم نه یو پکې انتخاب کوم ته
هندوستان صحیح ده هندوستان څه په کومه وجه او بس هندوستان یو زمونږ ملک سره یو څه ناڅه بس مرسته هم کوي او نورې اړیکې هم ښې دي ښه هندوستان پیغله په دې انتخابای چې د هغې هېواد زموږ سره دوستي لري او د هغې اړیکې ډېره مننه ورو خیر عزتمند شي انتخاب میکنیم هندوستان چرا کشور خوب است، کشور است که غیر از اینکه بر ما فایدهش رسیده نقصش نرسیده. خب بله از هندوستان انتخاب میکنی بله هندوستان با خاطر که کشورش خوب است کشور خوب است، کشور است که مضر نیست. دیگه چیز خوبی نداره دیگه خوبیای خود داره که با ما تجارت میکنه، تجارتای خود با ما میکنه، اما باز مخالفتای دیگه کشورها میشه، اما او باز با ما تجارت خود میکنه. تشکر بیاد خواهش میکنم. شاید ایران چرا شاید از اینکه مثلا میشه گفت قلبا رو قرابت‌های با افغانستان زیادتر داشتن، یعنی از چی خودمون میشه گفتن اصلا تقریبا از نگاه کلچر کلتور و آنانات پیش است، یعنی خیلی شبیه به ما هستن، تقریبا زبانی که حرف میزنیم هم رنگ ماست و خیلی از چیزاشون یعنی شبیه به ما است. شاید یک دلیل کلمه این باشه. خب انتخابتان از ایرانی است شاید نه باید مکمل بگویید بله تشکر زنده باش خوش وخت خوش که غواړئ زموږ همداسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ پیج در سره لایک کړئ او د نورو نونو سره هم شریک کړئ ستاسو وړاندیزونو او نظریاتو ته موږ محتاج یو او لاندې کمنټ کې موږ ته پرېږدئ او هغه به موږ انشاءالله بیرته ګورو او ستاسو په مغه کمنټو یا مغه نظریاتو مطابق انشاءالله موږ مخکې